ما د تهمت ولګو دا به زما تر قیامته پورې ریلیکس اینڈ کو جی قدرمنو کتونکو دا صادق خان تورو دی ما ګناه وښایه ما ګناه څه کړې ده ملګرو اوس مو د شبیر صاحب پروګرام وکتو کم چې د صادق تورو سره یو انټرویو کړی ده او صادق تورو پکې ډیر زیات جاړي او د خلکو نه ګیله کوي خلکو ته دا وایي چې آیا ما باندې داسې الزام ولګېدو چې هغه الزام نه زه ډېر زیات تېرېدمه او الله دې نه کړي چې زه داسې کار وکړم غلط چې په هغې باندې خلک خفه شي لکه زه به تاسو ته د پرون چې کومه قیصه شروع وه هغه جینۍ ته چې کوم کس پیسې ورکړ وي او هغه پیسې بیا هغې پسې صادق تورو چې لاړه او ده ویل چې آیا دا زما د کلي دي او په دې کلي کې ورسره ما نه دا ير و یا څه لکه مختلف قسمه خبرې وکړي د هغې نه پس که تاسو د صادق تورو بیا ویډیو ګورئ نو لکه ټول خلک ورته کنځل رد بد او داسې خبرې ورته کوي چې صادق تورو ډېر زیات مجبوره شو اخر کار چې کوم دی هغه بیا په جړه باندې شو نو تاسو چې کوم دی دا وخت هغه کتې هم شئ په دې پروګرام کې کوم چې ورسره شبیر صاحب کړی دی او په هغې کې ډېر زیات وجړل ویل چې سوشل میډیا طرف ته به زه نه راځم او داسې مختلف قسمه خبرې پکې وکړي خو مونږ که ووایو صادق تورو په هغه ویډیو کې لږ داسې لږ دې خوا تللی و ځکه چې خبرې داسې کول نه و پکار لکه دې چې په امجد بای پسې کمې خبرې کړې وي نو موږ ټولو پښتنو خو ډېر زیات مذمت وکړو خو اوس موږ له دا هم نه دي پکار چې صادق تورو باندې اوس شروع شو بس په هغې پسې رد بد او دا قصې شروع کړو بس دی غریب چې کوم دی ډېر زیات په جړا شو موږ پسې نورې خبرې اترې هغه به هم نه کوو دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره هم شریک کړو انشاءالله بل ویډیو کې ملاوي کړو الله حافظ